السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د 53 اوریزې په لومړۍ لوبه کې افغانستان بنګلادیش ته په 12 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړله. افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې په دویمه 50 اوریزه لوبه کې سبا غرمه پر 12 بجې به پیل شي، چې دغه لوبه به پر ملي تلویزیون هم خپره شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي وویل، زموږ هدف سیریز ګټل دي. ښاغلي شهیدي څو شېبې وړاندې په یوه خبري ناسته کې وویله، بنګلادیش ته د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکول ډېر سخت دي. زموږ لومړۍ بریا وروسته زموږ لوبډلې مورال ډېر لوړ دی. نو موږ لوبلړۍ ګټلو لپاره به سبا میدان ته کښته کیږو. او بل نړیوال جام ته سریلانکا نیدرلینډ له رسېدو وروسته د افغان لوبډلې د لوبې تاریخونه معلوم شول. د 2023 کال نړیوال جام کې به افغانستان خپله لومړۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر پر 9 نیټه ترسره کړي. د هندوستان پر وړاندې بیا د اکتوبر پر 11 نیټه ترسره کړي. د انګلند پر وړاندې بیا د اکتوبر پر 14 نیټه ترسره کړي. د نیوزیلند پر وړاندې بیا د اکتوبر پر 18 نیټه ترسره کړي. د پاکستان پر وړاندې بیا د اکتوبر پر 23 نیټه ترسره کړي. د سریلانکا پر وړاندې بیا د اکتوبر پر 10 نیټه ترسره کړي. د نیدرلند پر وړاندې بیا د نومبر پر 3 نیټه ترسره کړي. د استرالیا پر وړاندې بیا د نومبر پر 9 نیټه ترسره کړي. د سویلي افریقا پر وړاندې بیا د نومبر پر 10 نیټه ترسره کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.